السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، نن یو داسې موضوع درته راوړم چې د هر انسان په زړه داغ لګوي، احساسونه یې راپاروي او د ژوند رښتونی هدف ور یادوي. موضوع د مور دعا، هغه معجزه چې انسان له تباهۍ نه ژوند ته رااړوي. د مور زړه په نړۍ کې تر ټولو پاک زړه دی او د هغې دعا هغه توره ده چې هر بند خلاصولی سي او هر تقدیر بدلولی سي. په قرآن مجید کې الله تعالی خپل عبادت او د مور پلار خدمت یو ځای ذکر کړي دي. په یو حدیث شریف کې راځي چې یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړله چې یا رسول الله، د ښه چلند تر ټولو ډیر حق پر چا باندې دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ستاسې مور. بیا یې وپوښتل وروسته څوک؟ فرمایل مور. بیا یې وپوښتل وروسته څوک؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل مور. څلورم ځل یې وفرمایل پلار. دا درې ځله د مور نوم اخیستل د هغې مقام ښیي چې الله ورته څومره قدر ورکړی دی. مور د ماشوم لپاره له خپل وجود څخه تېرېږي، بې خوبه شپې تېروي، د هغې دعا په زړه کې له درد او له اخلاصه ډکوي. د مور زړه هیڅ قسم کینه نه لري، نو ځکه د هغې دعا سمدستي د اسمان د دروازو پورې رسي. یو ځوان نوم یې بلال ولو. بلال د بدو ملګرو په لاس بدې لارې ته اوښتي ولو. چرس، نشه، قمار، بد صحبت یې د ژوند ملګري وله. مور به یې هره شپه د خوب څخه مخکې په ژړا ویل، یا الله زما زوی په حقه لار باندې روان کړې. مور به یې خپل بچي ته ډېرې ښوونې کولې، خو بلال د مور خبرې نه قبلولې. یو ورځ د شپې 10 بجې بلال د ملګرو سره په سیل باندې په موټر کې ووتی. په نشه کې هم ولو او مغروره هم ولو. موټر یې په ډېر سرعت سره روان کړی ولو. په ناڅاپي توګه د سړک له بلې خوا څخه یو لوی ټرک راغی. د ټرک سره ټکر رامنځته سولو. ټرک داسې سخت ولو چې د موټر مخ وچاودل سولو، شیشه ټوټې ټوټې سوله. موټر 3 ځله واوښت. د پیش په ځای کې خلکو وویل دا زوی به نجات پیدا نه کړي. عین هغه شیبه مور د سجدې په ځای کې ناسته ده، لاسونه یې پورته کړي دي، سترګې یې له اوښکو ډکې دي. وایي یا الله، که زما زوی ګنهګاره دی زه بخښم، زه خپله معافي ورته کوم، ته یې هم مه سوځوه. همداسې یې وژړل چې ګاونډیانو یې غږ واورېدی. کله چې خلک د بلال موټر ته ورسېدل حیران سوله. ټول موټر تباه دی، ملګري سخت ټپیان دي، خو بلال یوازې له یو سپکې کړۍ سره ژوندی ولو. ډاکټرانو وویل د ده ژغورل غیر ممکن وله. دا یو معجزه ده. بلال وروسته په ژړا او په منډه باندې راغلی. مور ته یې وویل ستا دعا ماته ژوند راکړي، له نن وروسته زه بدل یم. بلال وروسته د قرآن کریم حافظ سولو. په جماعت کې یې ماشومان ته ښوونکی سو او خپله مور یې د عزت پر ځای کښېنوله. د مور دعا انسان له مرګه ژوندی کوي، له تورو لارو یې راباسي، د زړه سختي ور نرموي او د تقدیر لیک له بدلون ورکوي. که غواړې ژوند دې بدل سي، که روزي غواړې، که سکون غواړې، که هدایت غواړې، مور خوشحاله کړه. ورونو او خوندو، مور هغه څوک دی چې د اولاد لپاره د ځان هره هوسایي قربانوي. نن یې زړه مه خوږوه، نن یې دعا مه پرېږده، له تاریخه دا درس واخله. د مور دعا معجزه ده، خو د مور عذاب دی. الله دې موږ ټوله د مور له څخه وساتي. آمین.